بخیر راغلی دوستانو. نن خبرې کوو په ګروث مایند سیټ باندې. ګروث مایند سیټ څه شی دی یا د څه لپاره دی؟ بیسیکلی ګروث مایند سیټ د ودې ذهنیت ته وایي. هغه څوک چې همیشه د ودې ایډیا لري یا د ودې فکر لري یا همیشه په دې باندې فکر کوي چې څنګه کولی شم وده وکړم، خیر ورسوم، یا مطلب یو ښه شخص واوسېږم، دغه شخص ته چې داسې ایډیا ولري، داسې ذهنیت ولري، دغه ته ګروث مایند سیټ ویل کېږي. نمبر 1، هر کله چې وغواړئ چې ګروث مایند سیټ رامنځته کړئ، سټارټ ا جرنل، یو جورنال، یو د یاداښت کتابچه پیل کړئ. په هغه کې هر سهار چې پاڅېږئ تاسو باید 3 څیزونه ولیکئ چې د هغې لپاره تاسو باید څه شی اوسېږئ؟ ډېر زیات منندوی اوسېږئ د الله جل جلاله څخه. ولې؟ ځکه کله چې تاسو دغه 3 څیزونه ولیکئ دا تاسو ته داسې احساس درکوي چې ستاسو ژوند ښه روان دی او ورځ مو په ښه شکل پیل کوي. دوم، کوشش وکړئ هر وخت هر ځای کې زده کړه وکړئ. ضرور نه ده چې انسان د همیشه زده کړه د کتابونو څخه وکړي یا د اشخاصو څخه دی وکړي. کله له حالاتو زده کړه وکړئ، کله له خفګان، کله له خوشحالۍ، کله له ملګرو. همیشه داسې یو زده کړیز ذهن ولرئ. دا به ستاسو سره ډېر کومک وکړي د پرمختګ په کولو کې. دریم، ستونزې، مشکلات او چیلنجونو ته غاړه ورکړئ. د ژوند مالګه تغییر دی. تر څو چې د ستونزو سره مخ نشئ، د چیلنجونو سره مخ نشئ، پرمختګ نشئ کولی. نو دا مست دی، دا باید تاسو دې سره مخ شئ تر څو وده وکړئ. څلورم، پلانینګ پیل کړئ په خپل ژوند کې. خپل غټ اهداف 10 دي، 15 دي، 2 دي، ټول مشخص کړئ. تر 20 کالو پورې هر هغه هدف چې لري هغه ولیکه. هغه په وړو برخو وویشه، په هغه وړو کې برخه باندې چې نن ممکن دی په هغې اقدام وکړه. مطمئن اوسېږه 2 کاله بعد به بیخي په یو مختلف سټیج کې ژوند ولرئ. پنځم، ډسکنیکټ ټو ریکنیکټ. کوشش وکړئ نن ورځ تاسو چې کومه سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ استفاده کوئ، فیسبوک، ټیک ټاک، واتساپ، ټلګرام، انسټاګرام، دا واتساپ، هر سوشل میډیا پلیټفارم چې دی، په دې کې تاسو اوس مهال څه شی یاستئ؟ یو مشتری یاستئ. د خلکو مواد تاسو استفاده کوئ، تاسو نه مشتری جوړ کړئ. ولې تاسو باید همیشه مشتری واوسئ؟ کوشش وکړئ کریټر شئ، خلق کوونکی شئ، په خپل یو څه وړاندې کړئ ټولنې ته. پنځم، ډیلی ریفلیکشن. کوشش وکړئ په خپل ژوند هر ورځ باندې روزمره نظر ورکړئ. دغه نن ورځ چې ما ژوند وکړ څنګه و؟ کم پرمختګ ما وکړ؟ کم مثبت کارونه ما وکړل؟ کم منفي کارونه مې وکړل؟ دا مثبت ما سره څنګه کومک وکړو چې وده مې وکړه؟ او دا منفي ما څنګه تباه کوي؟ منفي له منځه یوسئ، مثبت لا زیات کوي. شپږم، ویژوالایزیشن ورته وایي. هر هغه څه چې غواړئ چې لاسته راوړئ هغه په ذهن کې تصور کړئ، جوړ کړئ. داسې جوړ کړئ لکه یو ډیزاینر، یو ډیزاین کوونکی چې د یو موټر ډیزاین جوړوي، هغه په ذهن کې پوره آماده کړي، د هغې نه وروسته هغه ایډیا خپله عمل ته اچوي. همداسې تاسو خپل ژوند په ذهني بڼه برابر کړئ. کله چې برابر شي، اقدام پرې وکړئ، ژوند به په پوره توګه تغییر وکړي. ډېره مننه.